سلامونه نیکې هیلې درامات مې قبول کړي دوستانو. خدای دې وکړي چې تاسو به ټول روغ او جوړ صحت پر جامو کې به پټ یاځئ. دا د نن ځل بیا د پښتو عنعنه یوټیوب چینل څخه تاسو سره د ورځې په نوي جوړولو کې حاضر یم. دوستانو په دې ویډیو کې موږ تاسو د کوچ څنګه کولی شئ په منظم ډول یوټیوب ته موږ تاسو ویډیو اپلوډ کړو. نو دوستانو که چېرې تاسو غواړئ چې خپل یوټیوب ته په قانوني لاره یا منظم لاره باندې تاسو وغواړئ یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کړئ تر څو چې تاسو ویډیو پرمختګ وکړي، یعنې تاسو ویډیو وایرل شي یا تاسو ویډیوګانې پرمختګ وکړي. دوستانو هغه ټول جزئیات مې په دغه ویډیو کې راټول کړي دي چې څنګه تاسو کولی شئ یو منظم ډول په دې ویډیو کې تاسو ته کومه دوستانو چې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست دا کوم چې ګورئ د ولې لاندې سبسکرایب وکړئ او سره خوا کې د دې لایک هر کې راځي تر څو زموږ هر ویډیو تاسو ټول مخکې ورسېږي. دوستانو زه شروع کوم چې ویډیو مو ډېره ګټه نه شي یا دوستان تنګ سره نه شي. نو دوستانو تاسو کولی شئ یوټیوب تاسو دلته سرچ هم سرچ کولی شئ، تاسو کولی شئ چې راخلاصولی شئ تاسو ته هر ځای تاسو مرسته چې تاسو د هر ځای د خپل یوټیوب راخلاصوي راخلاص کړئ. تاسو راځم په دې باندې کلیک کوم. نو کله چې دلته کلیک وکړو دوستانو ته ما ته د یوټیوب فایل دی یعنې سایټ چې هغه باندې راخلاص شو. نو دوستان تاسو ولیدل دلته چې کله ما یوټیوب باندې کلیک وکړو نو د یوټیوب پرده راخلاص شوه. نو دې دوستانو موږ تاسو کولی شو چې تاسو کله خپل یوټیوب چینل ته ځئ نو دوستان دغه کونج تاسو وینئ په دې لاندې. نو دلته به تاسو دوستانو دا کوم تصویر چې یا ستاسو کومه لوګو چینل چې وي نو همې لاندې تاسو کولی شئ خپل چینل ته داخل شئ. دوستانو زه راځم په دې باندې کلیک کوم. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو راځم دلته په یور چینل باندې کلیک کوم. کله مو چې په یور چینل باندې کلیک وکړو دوستانو دا زموږ د یوټیوب مکمل هوم پیج چې دی یا کومه صفحه چې د هغه راخلاص شوه. نو دوستانو په دې کې به موږ تاسو ویډیو اپلوډوو. نو څنګه کولی شو یو منظم ډول باندې ویډیو اپلوډ کړو نو هغه لارښود مې مکمل په دې ویډیو کې تاسو ته ښودلې ده. نو دوستانو چېرته ځئ مو ویډیو سکیپ نه کړئ، تر اخر پورې ویډیو وګورئ تر څو تاسو هم په منظم ډول یوټیوب ته ویډیوګانې اپلوډ کړئ. نو دوستانو هغې وروسته به تاسو کله چې نوې ویډیو موږ اپلوډوو یعنې تاسو نوې ویډیو اپلوډوئ تاسو له دې طریقې نه هم اپلوډولی شئ، دلته هم تاسو په اپلوډ ویډیو سره تاسو اپلوډولی شئ. دوستانو زه راځم سمپل له دې نه ویډیو چې دا هغه اپلوډوم. دوستان کله چې په اپلوډ باندې کلیک وکړو دوستانو اول دلته باندې اپلوډ ویډیو او لایک دوستان دې کې تاسو کولی شئ خپله ویډیو یعنې یوټیوب ته اپلوډ کړئ. او په ګو لایف کې تاسو کولی شئ یوټیوب کې راسئ لکه تاسو زموږ پیج کې لیدلي چې بعض خلک څومره لایف باندې راځي هغه هم تاسو کولی شئ په یوټیوب کې راسئ. او دوستان زموږ چینل راځي ټاپک یا کوم ځای چې دا هغه راځو په ویډیو اپلوډ راځو په دې باندې کلیک کوو. کله چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو دوستانو ته یو بله صفحه راخلاصه په دې کې به موږ تاسو راځو دلته په سلیکټ فایل باندې کلیک کوو. کله چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو اوس راغلو دلته موږ ته ډیسکټاپ کومه وایي چې خاص کار تاسو کولی شئ هر څه تاسو پرته باندې ټیکسټایل او زما په خیال ما ویډیو دلته د مای پکچر کې ده. دوستانو زه دلته زه به تاسو ته یوه لنډه کوتاه ویډیو چې هغه تاسو اپلوډوم چې تاسو سر خلاص یې تاسو څنګه کولی شئ منظم ډول باندې ویډیو اپلوډ کړئ. دوستانو راځو دا سلیکټ کړم ته راځو په هغه باندې کلیک کوم. دوستانو موږ د ویډیو لوډینګ روان دی. دوستانو موږ ویډیو چې کومه ده هغه اوس اپلوډ ته یعنې تیار ده تاسو وینئ چې موږ ویډیو روان ده په دې کې تقریبا ته ورسېده. نو دلته به دوستانو تاسو ټول نه مخکې اول کار کوئ دوستانو تاسو ته ټایټل راځي صحیح ده. ویډیو نه مخکې دوستان تاسو ته ورکوي ټایټل به تاسو ورکوي. دوستان کولی چې تاسو دا مکمل تاسو سره دا ډیلیټ کو. نو تاسو به دوستان څه ټایټل ورکوئ چې تاسو د ویډیو چې کومه ده هغه ټایټل چې دی هغه سره ایمیج وخوري یا هغه سره سمون وخوري. یعنې که تاسو ویډیو چې د اشپزي په باره کې تاسو باید د اشپزي ټایټل ورکړئ. که تاسو چې ډرایوینګ په باره کې وي ډریوري په باره کې تاسو ډریوري ورکړئ. هر ویډیو چې تاسو وي هماغه ټایټل به تاسو ورکړئ. خو زموږ د ویډیو چې کومه ټایټل ته موږ باید ډېر ټایپینګ ورکړو ټایټل ځکه چې موږ ویډیو چې د ټایپینګ په باره کې ده. نو زه دلته لیکم چې هاو ټو
صحیح ده ټیسټ ټایپینګ صحیح ده ما ورکو دوستانو دا ټایټل مې ورکو تاسو کولی شئ دې کې ټایټل پښتو ژبه هم ورکولی شئ تاسو کولی شئ ځان ته پښتو هم ورکولی شئ او تاسو کولی شئ انګلیش او پښتو هم په ګډه سره ولیکئ تاسو کولی شئ فارسي او پښتو هم په ګډه سره ولیکئ یعنې تاسو هره ژبه چې تاسو یو پښتو ټایټل کولی شئ پښتو فارسي دواړه ورکولی شئ پښتو اردو ورکولی شئ پښتو انګلیش ورکولی شئ نو تاسو دلته کې دوستانو تر 100 پورې یعنې 100 کیورډز یا تر 100 حروفو پورې تاسو کولی شئ دلته تاسو ټایټل ورکړئ د هغې نه یو خو تاسو نشئ کولی دې ته ټایټل ورکړئ باید تاسو د کوم ټایټل حرفونه چې دغه باید 100 پورې وي نو دوستانو کله چې تاسو دا ورکړو نو ما لنډ ورکړو نو ځکه چې ویډیو ډېر اوږده نه شي په دوم قدم کې دوستانو تاسو دلته ورکړئ چې ډسکریپشن ورکوئ په دوم قدم کې کله چې تاسو ډسکریپشن ته راغلئ ډسکریپشن تاسو کولی شئ دوستانو د ټولنیزو رسنیو کوم لینکونه چې دي لکه فیسبوک ټویټر انسټاګرام دې لینکونه تاسو کولی شئ په ډسکریپشن کې واچوئ او تاسو کولی شئ د دې ویډیو په اړه معلومات چې هغه په ډسکریپشن کې ورکړئ تاسو کولی شئ د چینل په اړه معلومات چې کوم دی هغه په ډسکریپشن کې ورکړئ هر څه تاسو کولی شئ په دې ډسکریپشن کې تاسو ورکولی شئ نو دوستانو زه یو لنډ ډسکریپشن درته ورکوم زه لیکم چې this channel is for ما دا ورکړه چې this channel is for دلته مخاطر ما شوی ده پر ټچ صحیح ده نو تاسو هم سره ما دا ډسکریپشن ورکړو نو دلته دوستانو تاسو کولی شئ تقریبا تر 50,000 حروفونو پر تاسو ډسکریپشن ورکړئ هغه تاسو پښتو ورکوئ فارسي ورکوئ پښتو ورکوئ اردو ورکوئ هر څه ورکوئ او سیم باید تاسو دوستانو غواړئ چې تاسو ویډیو وایرل شي یعنې تاسو ویډیو په مخ لاړ شي تاسو کوم ټایټل چې ورکړه په ډسکریپشن کې په اړه معلومات ورکړئ دوستانو تاسو دلته ورکولی شئ کوم هشټاګ تاسو دلته ورکولی شئ مثال زه دلته هشټاګ ورکوم یا سپیس بنول دوستانو هاو ډو صحیح ده بیا مې وکړ بیا ښې شوه همه بیا ټایپینګ وایم لکه بخښنه ده ټایپینګ دلته بیا هم لیکم مثال ټیسټ دوستانو تاسو کولی شئ کوم ویډیو چې تاسو کوم خلک کسان ګوري یا خلک تاسو ویډیو ګوري هغلته به تاسو دغه شنه رنګ باندې په داسې کلر باندې تاسو هلته د ټایټل لاندې داسې هاو ټو یا ټایپینګ یا ټیسټ په شنه رنګ باندې لیکل شوي دا دوستان تاسو د دې لپاره دې کې مرسته کوي چې تاسو کله ویډیو کوم کسان تاسو ویډیو په سرچ بار کې سرچ کړئ نو تاسو ویډیو به انشاءالله د دې په تھرو باندې مخې ته راځي ورته نو دوستان دا ډېر ضروري دي چې تاسو باید هیشټیګ ضرور په هغه کې ورکړئ په ډسکریپشن کې ځکه چې تاسو کله ویډیو تاسو اپلوډ کړئ نو ویډیو چې کله کوم کسان دي تاسو د ویډیو په اړه نور معلومات مثال خبرې دا جوړې کړي هغه کې سرچ کړئ نو تاسو ویډیو به مخ ته راځي دوستانو په هغه باره کې تاسو باید ډسکریپشن ضرور ورکړئ او تر 50,000 حرفونو پر تاسو کولی شئ په دې کې کیورډز استعمال کړئ ما اوس 9 استعمال کړي تاسو کولی شئ 50,000 پر استعمال کړئ دوستانو هغې نه وروسته به تاسو ښکته راشئ دلته به تاسو کسټم تمنیل ورته انتخاب کړئ یعنې تاسو کولی شئ تلویزیون نه تمنیل انتخاب کړئ که چې تاسو تمنیل نه غواړئ دلته تاسو د ویډیو کوم پارټونه چې دي تاسو دلته دا ځای ورته انتخابولی شئ دلته انتخابولی شئ دلته انتخابولی شئ هر څه چې تاسو غواړئ هغه د تمنیل په شکل باندې راشي په دې چې باندې کلیک کوئ شئ هغې انتخابولی شئ او که تاسو غواړئ چې خپل کسټم تمنیل تاسو ورته جوړ کړی وي هغه د دې تاسو انتخابولی شئ کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو کوم هغه چې دی تمنیل هغه چې تاسو په هر فولډر کې ورکړئ نو به تاسې هغه اوکې کړئ یا به په اپن کړئ نو تاسو کوم تمنیل چې دی هغه به په دې باندې ورکړي اوس مثلا تمنیل نشته ډېره اسانه سمپل طریقه تاسو کوم مشکل نشته مثال دغه تصویر د تصویر باندې کلیک کوم او د تاسو کلیک وکړئ دا به ډایرکټ دلته راځي چې تاسو د دې ویډیو کوم تمنیل چې دی هغه په دې قسم باندې راځي نو دوستانو هغې نه وخت تاسو راسئ دلته به تاسو سلیکټ باندې چې راغلئ نو تاسو کولی شئ پلی لیست ورته جوړ کړئ یعنې تاسو غواړئ چې د هر ویډیو دپاره ځان ته
لیستونه جوړول شي، مثال د فوټوشاپ لپاره، ټایپینګ لپاره، سوشل میډیا لپاره، چې هر تاسو کوم معلومات ورکوي لپاره جلا جلا تاسو دلته پلی لیستونه ورکولی شي. زه اوس راځم دلته یو پلی لیست جوړوم. نو د په پلی لیست کې زه صرف د ټایپینګ دغه جوړوم پلی لیست. نو دا ما ټایپینګ په نوم باندې جوړ کړو. نو دلته راځم سم پبلیک ده. نو دلته راځم په کریټ باندې کلیک کوم. کله چې تاسو په کریټ باندې کلیک کوئ تاسو کوم پلی لیست چې دا هغه جوړ شو، لکه تاسو په راتلونکي ویډیو کې پلی لیست باندې کوم چې پلی لیست چې دا د څه لپاره په یوټیوب کې ده. نو دوستانو کله چې تاسو غواړئ تاسو دا ویډیو چې کومه ده نو دا پلی لیست او چې دوستانو تاسو بدلته په دې باندې کلیک وکړئ او تاسو برابر ډن به کی. کله چې تاسو دا ډن کوئ نو هغه وروسته کته چرالي. نو دوستانو دلته تاسو ته یو بل آپشن راځي چې هغه ډیر ضرور او اړین ده. دلته تاسو ته لیکي چې تاسو دا کومه ویډیو چې دا چې د ماشومان لپاره ده، که د ماشومان یعنی بغیر د ماشومان د حق لپاره ده. نو که چې تاسو دا کومه ویډیو چې هغه خاص د ماشومان لپاره تاسو کولی شئ په دې باندې کلیک وکړئ. نو دا به تاسو ویډیو ډېر کسان ته نه وایي کېږي، نه ښکارل کېږي په مخ باندې چې نو تاسو به دلته ضرور دا نو اټ از ناٹ میټ مارکیټ باندې کلیک کوئ. کله چې دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو یو بل آپشن راځي، په دې باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو د عمر پوښتنه کوي چې تاسو یعنی غواړئ دا ویډیو څومره عمر کسانو پورې باید تاسو ویډیو هغه شي وکتلی شي. نو دلته تاسو دوه آپشن دي. په دې آپشن کې به تاسو دلته د لاندې آپشن انتخاب کوئ ځکه چې پاس تاسو مې انتخابوئ. دلته نو I do not restrict my video the view or only مثال اور اتلس کال لیکلی چې ان دې غوډي په کاري کې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. نو ځکه چې تاسو ویډیو بیا البته کوم چې پاسو آپشن تاسو هغه کوي د اتلس کالونو لپاره چې تاسو عمر اتلس کال نه کته وي تاسو باید دا پاس آپشن ورکړئ. تاسو ویډیو به دومره وایرل کېږي نه، دومره کسان ته نه کار کېږي، یو کسان ته صرف کار کېږي چې تاسو سره لینک وي. نو هغه وروسته دوستانو تاسو به راځئ په دلته بل آپشن چې د شمور باندې به کلیک وکړئ. دوستانو کله چې په دې باندې کلیک وکړو دلته تاسو ته یو بل پلیټفارم یا بله صفحه راخلاصېږي. نو دوستانو دلته تاسو کولی شئ تاسو کمنټ یا تاسو ته راځي دلته ټاګ به تاسو په چینل کې په ویډیو کې چې کوم مهم شی ده هغه ټاګ ځکه ټاګ په تور باندې تاسو کولی شئ چې کله د مخکې ما چې یادونه په ډسکرپشن کې چې تاسو هشټاګ وکړئ دلته به تاسو ټاګ ورکوئ. ټاګ به تاسو سم ټسم ورکوئ. کوم ټایټل کوم خبر چې تاسو په ټایټل کې لیکلی وي یا کوم ټایټل وکړئ هغه شان به تاسو مثال دلته ټایټل ورکوئ. نو دوستانو تاسو مې دا کوئ چې تاسو مثال خبره ویډیو د کمپیوټر او تاسو ټاګونه د اشپزي ورکړئ، ویډیو د اشپزي تاسو ټاګونه د کمپیوټر باندې کړئ. دوستانو په دې سره تاسو کولی شئ تاسو یوټیوب چینل بند کړئ. یوټیوب په فارسي اوس چې کومه ده مثلا هغه چې سم ټسم باید تاسو چې کوم کار کوي هغه کار باندې به تاسو ټایټل هر څه وي. نو دوستانو زه دلته راځم تاسو به ټیګ ورکولی شئ، هر قسم ورکولی شئ. نو دوستانو بخښنه سره how to تاسو چې کله او ټول کله په انټر باندې کلیک کوئ تاسو ټیک به جوړیږي. زه راځم بل ورکوم ټایپینګ. دوستانو بل تاسو ورکولی شئ دوستانو تر 500 حروفونو پورې تاسو کولی شئ دلته ټیګ ورکړئ. دوستانو تاسو زیات ټیګونه ورکړئ خو تاسو باید ټیګ چې دی هغه سیم ټو سیم باید د ویډیو سره مثلا سیم ټو سیم یا تاسو ویډیو ټایټل چې هغه کوم تاسو دلته دغه ورکړئ ټیګ ورکړئ. دوستانو هغه کته چې تاسو کله راغلی دلته به تاسو سلیکټ لانګویج ورته کړئ. صحیح ده. کله به چې سلیکټ لانګویج ورکړئ تاسو ویډیو چې په هر ژبه باندې وي تاسو باید هغه ژبه دلته ورته انتخاب کړئ. اوس زموږ دا کومه ویډیو چې ما اپلوډ کړې ده په انګلیش ژبه ده. نو راځو د انګلیش ورته انتخابوم. نو دوستانو کله چې دې ژبه دوستانو تاسو کار ما لرئ. صحیح ده. نو راځئ تاسو په کته چې راغلی دلته به دوستانو تاسو ته تاریخ ورکړم. کومه خبره نه ده دوستانو تاسو تاریخ هم ورکولی شئ. نه پوهېږم چې څوم تاریخ ده 22 زما په خیال باندې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو هغه تاریخ به تاسو ته اویلیبل اپډیټ کېږي. دلته 2022 د فبروري 22 تاریخ د سوه ده. دا صحیح ده. دوستانو هغه تاسو دلته کولی شئ هغه تاریخ چې کوم دی هغه ډیلیټ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو کته راغلی دلته دوستانو تاسو کټګوري ورته انتخاب کړئ چې دا ډېر مهم شی ده.
پیپل اینڈ بلاګ مثال خبره تاسو چې کومه ویډیو دي چې مبارک کې وي د ګیمینګ مبارک کې وي د انټرټینمنټ مبارک کې وي د ټوک مبارک کې وي د هر مبارک چې تاسو وي تاسو به هغه ته کټګوري ورکړئ نو تاسو موږ خو په ایجوکیشن تعلیمي ویډیو ته موږ راځو ته په ایجوکیشن باندې کلیک کوو کله چې په ایجوکیشن باندې کلیک کوو دوستانو هغه وروسته به تاسو راځي کته وراسي دوستانو تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ چې په نیکسټ باندې کلیک وکړئ تاسو ایډ کارت ورکولای شئ سبټایټل ورکولای شئ دوستانو هغه به تاسو د دې نه ایډوي راځو ته موږ بیرته په نیکسټ باندې کلیک کوو کله چې په نیکسټ باندې کلیک وکړو دوستانو ته دوستانو کلیک کوو دا دوستانو تاسو په پبلک باندې کلیک وکړئ هغه تاسو دوستانو په پبلش باندې کلیک وکړئ خاص کله چې پبلش باندې بټن باندې کلیک وکړم دا زموږ ویډیو په بشپړ ډول اپلوډ شو د دې وروسته تاسو کولای شئ په ټولنیزو رسنیو کې سوشل میډیا تاسو کولای شئ د ارشیف کې د تاسو د ویډیو لینک کاپی کولای شئ او هغه تاسو کولای شئ په واتس اپ فیسبوک ټویټر ایمیل او ټاک کې تاسو نور کوم ټولنیزو شبکې چې تاسو کولای شئ په اتوماتیک ډول باندې دا ویډیو چې هغه تاسو شیر کړئ دوستانو د نن ویډیو مو تر دې چې پر یو تر بل ویډیو پر بیا چې تاسو سره حاضرې کوم نور د الله په